د امریکا او طالبانو جنجال په زیاتېدو دی. په رسمیت نه پیژندل طالبان غوسه کړي دا چې حقاني امریکا ته څه ګواښ کړی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي که امریکا دوی په رسمیت ونه پیژني یاد هیواد ته به یې ګواښونه دوام وکړي. سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ له الجزیرې سره خبرې وکړې. هغه په مرکه کې ویل تر څو چې متحده ایالات هغوی په رسمیت نه پیژني طالبان به ګواښونو ته دوام ورکړي. هغه وویل د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو سره متحده ایالات د افغانانو پر وړاندې د دښمنۍ دروازې پرانیستې ساتي. حقانی ویلي دي چې یو ځل دوی وپیژندل شي بیا به هیڅ چاته ګواښ نه وي. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریز سازمان یا ډله نشته. حقانی ویلي چې طالبان له امریکا سره د دوحې هوکړې ته ژمن دي. هغه زیاته کړه چې هغوی له موږ وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو د حملو لپاره نه کارول کیږي او موږ په دې ژمنه موافقه وکړه او په دې برخه کې مو عمل وکړ. هغه ویل چې متحده ایالات باید د تړون له مخې خپلو ژمنو ته ادامه ورکړي. هغه الجزیرې ته وویل چې هغوی له موږ سره له پیژندلو ډډه کوي په داسې حال کې چې دوی له موږ سره غیر رسمي چلند کوي او له نړیواله ټولنې سره موږ سره د اړیکو مخه نیسي او دا د منلو وړ نه ده. حقانی د طالبانو لیکو ته د پخواني امنیتي ځواکونو د بیرته ستنېدو خبره هم وکړه. نوموړي وایي پخواني امنیتي ځواکونه د خپل تقوا او مسلک له امله یو ځل بیا په امنیتي برخو کې بوخت شي. له بلې خوا هغه د طالبانو په لیکو کې د فساد او غیر قانوني کړنو ترسره کوونکو په اړه ویل چې دغه کسان د طالبانو د مشر په حکم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.